वकफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यब्तग़ि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। सदर मुहतरम व दीगर हज़रात उलमाए किराम और ज़ुबान मुहतरम व मुशर्रफ़ और बेशरफ़, ज़ा गुज़रे वज़ुना दे खुल मर्दरो सरा बदे को जगड़ा मां चे द चौकियारगार पे जल सके द मौलाना फजल रहमान साहब उधर तकरीर पकार दे और तफसीली तकरीर पकार जमून द तकरीरों और दुमरा जरूरत निष्ठा मुंद दे खले पूरी मुंदा गड़े बड़ी जीने रहे चूंकि पेशवर खार और ब्याद पेशवर खलक सेंसेबल खलक दे दुईता सेंसेबल लीडर को डाल दे और सेंसेबल खलक अल्हम्दुलिल्लाह दागी नजरियात तासो पर तफसील सरवा वक्त कम दे जैसे दो खबरें देता उसको बड़े खबर दादा चिता मकामत झंडा जमीयतुल उलमाए इस्लाम दाहा का झंडा का जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस्तेमाल करे गदेना सेवा नूर टोल जल्दी चिंदी दादा बेरोनी मालिक को नकल दे और दा वाहिद झंडा दा जनाब रसूलुल्लाह जन्नम दावा और अबू बकर दावा और उमर दावा और उस्मान दावा और हजरत अली दावा ददीना नी चिकम मॉडल का चाहेता जमीयतुल उलमा इस्लाम को ज़दर का हस्मिया वाला ज़का चे दरो अल सड़वाई चे सो द दुनिया मफाद मद्देनजर ज़त जमीयतुल उलमा इस्लाम के न द मिंबर शौकीन न द वजारत शौकीन न द लीडर शौकीन द यौशी शौकीन चे शेखुल हिंद और मौलाना मदनी रहमहुल्लाह तआला व तबारक के कमिशन मुंता रवानत मुस्लिमानों को दुर्बादे अकीदा में दादा दागे मुतालिक से निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे यही दिल की हसरत यही आरज़ू दावा उलमाओं और दावा बुजुर्गानों दपोलांड जमा साउखी जी नुता रुमाल पारा दलो इस्लादत पाई पदे नियत और पदे नजरिया और सलाम मगे जमुना वाहिद अदालत फुटबॉल पाकिस्तान के खुदा कसम जमुन सर्दियों जलसे पैसे और फंड नहीं मुंगता जलसे चिको नुतीला दे बाजार के कुल मर्दों ने चंदक टोलो और दलो स्पीकर और दरो खर्च और बराबर मुक्त करे उस चाचे को चे वली खान को जलसा दिवेली जिमुलाम खर्च क्या वली खान लोग सरेले पक्कल से टिक लेनी मुला का खर्शे के ज़ियालत पदौर के अब मुलियानम
تاسو ته په پاکستان کې معلوم دي چې کوم خرڅ شوي خو خان ورسره دا ټکی کوه چې د پاکستان څه چې د هندوستان په تاریخ کې د خان او د نواب خنډیر چې دی دا غدار او پلیت او مردار ما ته وګورئ دا خان او نواب دا 12 میاشتې د پنجاب غویه دی په منډۍ کې خرڅېږي خیر دی که خان او نواب بل خو نه خرڅېده دا معنی چې حکومت نه پیسې واخیستې ټیک ده نو د حکومت پیسې خو خان او نواب ټول عمر د ملک زړه تباه کړې نو که ته وایې نو کاشونه خورې خیر دی او که مونږ داسې وساتو چې خرڅ به انا وایي چې ملا خرڅ شو که مفتي محمود چېرته خرڅ شوی که مولانا حسین احمد مدني چېرته خرڅ شوی که مولانا اسد مدني د جمعیت العلماء هند صدر چې اوس دی که هغه خرڅ شوی که شیخ الهند اسیرې مالټه خرڅ شوی او که اوس منډۍ چې کومه لګېدلې وه که پکې فضل رحمان خرڅ شوی درته ووی چې 14 کروڑه روپۍ 14 کروڑه روپۍ د فضل رحمان ممبرانو ته وروړی شوې او ورته ووی چې دا والا خدای دپاره خو لږ درود شریف ووایه پدې کې د کوټې بلوچستان د چمن یو ملا دی مولانا عبدالغني نومې دی هغه چې کوم جواب ورکړی دی نو بیا ځان له ما نه تپوس وکئ د جلسې د ویلو نه دی عزیزانو عزیزا چې واحد ممبران د جمعیت چې په سړکونو ګرځېده او څوک نږدې نه شو په صوبه سرحد کې تاسو وګورئ 25 وزیران نو زمونږ چیف منسټر صاحب زمون دوست دی ډېر ښه سړی هغه غریب داسې دی لکه یو مزدورکار هغه ته ښځې وویل چې یا رانه بنګړي جوړ کړه او یا زه مټیزې شم تختم په بل سړي پسې هغې ویل ښځې خدای قرآن ته ویل یا بنګړي جوړ کړه یا مټیزې زمونږ د صوبې ممبران وویل چې یا وزیران کا یا مونږ مټیزې زه مې وزیران شوی خو مټیزېږئ اخري پکې وویل چې ما اډوایزر کمپني زه مټیزېږم دا بله ورځ یې یو بل مټیز اډوایزر واخله تاسو خیال ده دا زمونږ صوبه ده 1 کروڑ 75 لاکھ روپے ماہانہ خرچ دے بدی وزیران باندې 1 کروڑ 75 لاکھ روپے بیا د پیپل ورکس پروګرام د پاره چې کومې پیسې راغلي دي او هغې دپاره ایڈمنسټریټران جوړ دي د کوم تماش خلق دی دا هغسې مردار خواړه دي لکه کوم مردار خواړو چې ضیاءالحق د زکات سیسټم جوړ کړی او پاره علاقه کې مردار خواره او میرګندان د زکات مشران کړي
دا زکات هغه حرامیانو ټول په خپله خوړلی دی نه یې چاله نه راوړی محمد امیر بجلیگاه وکړه خو بالا ماری زما په جومات کې ړانده اوسېږي ړانده څلور کسو د زکات ممبران زما د جومات ریکارډ دی چې یو لومړی په دې 12 کاله کې نه راوړی ما زکات په کوم ځای ومنډلو د هغه زکات په پیسو باندې به چې کوم کار هغوی کولو هغه زه ویلی نه شم تاسو پوه شوئ بیا پیپل ورکس پروګرام څه معنا دا 3 اربه روپۍ چې دوی خاص کړې وې دا د پاکستان او د دې قوم پیسې وې او که دا د بېنظیرې د لړکانې پیسې وې نو بیا د پیپل نامه پې ولېږدې پاکستان ورکس پروګرام ووایه قومي ورکس پروګرام ووایه که نه پیپل ورکس پروګرام تا د لړکانې جایداد خرڅ کو او 3 اربه روپۍ دې راوړې او قوم اګیرو ته دیوالونه وکړي دې خوا وګورئ د سکول استادانو ووایي چې وږي یو روټۍ پکار ده په 13-14 ګزاره نه کېږي وږي یو نو هغه یې د اسمبلۍ سره په کوتک ووال او چې منډې والې د ریل ګاډي لاندې یو ملا پکې راغی که نه د سکول استاز خو پلاري نو په کوم ملک کې چې پلار په کوتک ووالی شي لعنت دې په هغه ملکي او لعنت دې په هغه حکومتي لعنت دې په هغه اسمبلی وي چې دا خلک پکې ناست لعنت دې په هغه اسمبلی وي چې په کوم ملک کې پلار په کوتک ووالی شي ما وویل واورئ جمهوریت خبرې دوی کوي قوم چې کوم شرع مسترد کړي هغه سړي حق شته چې په مرکز کې وزیرونه دي وایي تاسو قوم چې کوم سړی مسترد کړي افتخار ګیلاني د کوټ قوم مسترد کو الیکشن یې بایلودو چې دا به خپلو نن یې په غېږ کې په مرکز کې کېنولی دې ته جمهوریت وایي بیا کلرکان چې هړتال وکړي 3 ډلې وږي دي په پاکستان کې 3 ډلې نورې ټولې تر سپېږمو شوې که واک دادا او که پی ډبلیو ډي دا او که وهاب بډا دا مړه کار ګند بلا دی کارپوریشن هم تر سپېږمو شو هر څه دوی وویل دا مېرګندانې مشران دي 7 میاشتې وشوې چې په بالا ماڼۍ کې اوبه نشته 7 میاشتې وشوې دې شرمېدلو کارپوریشن ته زما رشین شو هغه ورځې میرې ماته وایي چې ماته چیمه پیچو باندې کا ځاستار مرو لګو چې ماته چیمه ولګو ماته چیمه ولګو ولې لګې دا ملک دې د پلار باچهي نه دی 7 میاشتې وشوې زما په د بجلیګر ملا په جومات کې اوبه نشته چې د دوی ته لږه سترګه هم سوځي د هغه بې شرم او بې حیا د دوی په دې رستو قبر باندې ونې ولاړې دي دوی سوري لاندې بیټې دي دا شرمېدلي پسې شرمېږي 7 میاشتې وشوې د ټولو ته پته ده وایه غلام علي صاحب ته پته شته وایه دا د کارپوریشن ممبر دی 7 میاشتې وشوې چیف منسټر وې واورئ چیف منسټر ویلې په 8 ورځې کې ټرانسفارمر به ولګي 3 ټیوبویله تیار دي بجلي نشته 7 میاشتې ټوله شپه ښځې په سرونه اوبه راچوي مولانا وې مونږ 80% اوبه نشته راشه 80% مونږ هم اوبه نشته دا در خپل کلي غم جاړې مونږ هم اوبو در سره یو نو 3 ډلې دي 3 ډلې چې دا وږي دي د پیپل
पीपल वर्क्स प्रोग्राम पैसे अगिरों त देवालू ने न उपकार और न जरूरत द देवालू नुस्ता और न द फुटपाथू नुस्ता वाले का दासर के दिपुल चावल और रंगीन दगाई लगोली दिया तालू ना लगोली ये सरेव के दर्मी की रखी और चला समझा फंसते और कोई भी फंसते है राम शासन दर्मी की मरना तालू ना लगे न देमत द तालू नो डेर जरूरत है द फुटपाथू नो डेर जरूरत है देमत द फोरो सूरीपुर लांगे डेर जरूरत है कि रमूंगला लंडरी की तीरी की मत द दिल जरूरत है द उस्तादानो द तनख्वाह या तो जरूरत है द क्लर्कानो द तनख्वाह या तो जरूरत है पुलिस ना उगी महकमा पटोल पाकिस्तान पुलिस उगी महकमा का तर इंस्पेक्टर पूरे पुलिस वाला बेड़ा तबाह वल्लाह का टेपर कटवाए पकड़े सी जो वमा आयो अवल्लाह सस्पेंड करो चित्त बिंदु रुपए वस्ती नजर से स्पीता वाला मां तवे जिते चल करे दिया वल्लाह ये चित्त रुपए वस्ती अब मतलब तो चिते में मुस्मार करे मां तेरे बारे रहमान बाबा चिदिल सोजी बजमा हल दर मालूम शी दिल सोजी बजमा हल दर मालूम शी कतमा वंद दिल 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 करे तमाम तन दरन जो पसी उड़े खुतमा जोड़स्तर और नजर दिल सोजी बजमा हला दर मालूम शी कदमा गुंद में दिल दिल बरे माना सवाद तनखापन और सहार दे खजाना गुताई पलास की दर के चिंतो सेरा टेपर वाला सेर वखाला सेर टमाटर वाला ब्याह बजता तो चिंतो पिंजरू में वाला तो बना सौ दफा दिया समझे बच्चों नस्ता अमल की जिस अर्थ की लाने सताबादे दाऊगी दी कम से कम कद जमियत निजाम पलास करा गए अदना तनख्वाह बदल अदना तनख्वाह वो भी उस दा दशासे तासे जामुन मानी से पूरी गिनत दे बदल तनख्वाह पूरा कई कम देना मात्र पीपल वर्क्स प्रोग्राम कैसे बपकिवार के पूरा को तासो क्या था वजीरान जवान पटोल सुबह सरब के कुल 3 वजीरान पकार दी 3 वजीरान सच यवाजी चीफ मिनिस्टर और दा सेक्रेटरी टोल निजाम चलने शी पर खुदा कसम करी सुबह सरब के वजीर जरूरत है कहता हूं मुझे बकल वाला वजीर बड़ा पीगी दावे के ताजुर खार मां से आगले के तनु वजीर बढ़ाने मारे कि मैं वजीर नहीं बनना मार बेचे बड़ा मजा आसी ते कम करसी है ते दौड़ करसी है ते करसी है मारे कि गलसना मन में वजीर नहीं बनना अगर किसी मन खाब छोड़ दो ना तो वो 1 करोड़ रुपया दे दो तो मैं लंदन में भेजेगा एक इस वास्ते मर्द वजारत की अफसाना इसे करना रहता जाके लंदन में कर उस वजह मानना मुला आदमी तकरीबा करता तुसी शहर के लोग तजीब गरीब लोग को कल कहते थे दोस्ती कल वजीर है और मुझे कर दिया कि इंसानी तकरीबा क्या कर दे तो जरूरत में तो लफ के लंदन निकलेगा तो पहले 1 करोड़ रुपया मंजूर ताकि मुसलमान हो कि पसंद फर्क वजीर की पिता से वाला पसंद नजर हो आज ये ना खबर है कि कुर्बान को बच्ची दास
سؤال وزیر چلتا فنکشنی دی و تنا کی خلو و تقسیم کی دی یو دا اخبار والا نہیں جا کوئی آٹھیں کستاز و تصویر و بازی چل اخلو موازی کی تو درمون و شرمیدلو قوما و شرمیدلو دوی کی دیچ شای چه تاس ورطوات اپنینی دوی کی چدی اکم سرخاب تی دوی کی دیکھو گو رہے قرآن در قوم پا دے جلسہ کے دا جمعہ ورز دا ستاسو خودی دا اڑک پڑا کچھوی یو چپڑاسی خود پا دے وزیرانو برتی گئی یو چپڑاسی یو ٹرانسفر پہ ہو گئے پرون سڑے آگئے بدلے کی سمیں دا مرچا سر ویڈے ڈائریکٹر سر ما ڈائریکٹر سو دے ویسو بٹی ورطوی خزارا ماروڑے دا خزارا لڑے دا تعلیم ڈائریکٹر خزاو لگے ٹک شو دا تافظ ورطوی الحافظ دا حبیب بینک نے پدی کی پروسر روپائی میں آتجا خزانات پڑا دا چو خزا پکی ناس پڑا زڑا پوڑائی پروسر پکی دا لگے لکہ چنیارے جو چیز مجھے سر بلزر دے نو کدا آقا اپنی دھرنا رازے اور کدا بابا اپنی کور اللہ اور کسی شہر کے دلے احمد ماں سر ٹیلیویزن نشتا ونن کور اور دا کحر دوئے ویچی بیگا کور خلق گڑے دے چیزے دے نظیر جوش کرے بیگا کو ٹی وی باندے کور خلق گڑے دا ماں زمان کو ملک چیزے چاولی روچی خاتمہ کرے دا شرمانا داغی جور شویدہ کون ملک مبارکیانی دیو گڑے دی دا زمان ملک دے جمعیت علماء اسلام و جمہوریت پڑھنے اور پہ الیکشن باندے پدے ملک اسلامی نظام نشیرہ وستے زمان خدا اتدا سوال دے جاگا قوت اور طاقت دا فجر امان پلاس کے ورکے چه پدی ملک داس انقلاب راشی چه لس کروڑا دی چه دا 2 کروڑا دا تیر نا اباسم نو دا 8 کروڑا بلہ دا سڑی دامن کی اور ملک کے اسلامی نظام باقی وٹونا چی دی منگ دا سڑی گنی رونایو چه چارا تشیر بوٹے ہو تو بین بینارے اور کسی وہ زمون خلق سے ایمان نشتا نن دینشتا نن وزرگوانی چه دے قوم تا تقریر لگم واقع اللہ وانا